د کونړ ملي تلویزیون قدرمنو کتونکو د راډیو محترم مینوالو زما ملنګ سلیم سلامونه او درناوی ومنئ. هیله ده چې سره روغ به وئ. قدرمنو دوستانو، د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د حکم په بنا باندې په ټول هیواد کې د لویو لارو د پراخوالي عملي کړنې ترسره شوې چې د دې کمرغه د اسداباد ښار او اړونده ولسوالیو کې دغه هڅې هم په ډېرې چټکۍ سره روانې دي. ولسي وګړي د سړک په پراخوالي خورا خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به نه یوازې د ترافیکو پیښو بلکې په ښار کې د بېنظمیو مخه هم نیول شوي وي. د ولسي خلکو غوښتنه ده چې د سړک دواړو غاړو ته د پلي لارو ترڅنګ د اوبو د کانالیزاسیون په برخه کې دغه ستونزې که حکومت اواري کړي د ولس ټي ستونزې به هم ورسره اواري شي. قدرمنو مینوالو، د خلک څه غواړي خپرونه مو نن همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. امید او ارزو مې دا ده چې تر پایه راسره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیسې مبارکه، ستړی مه شئ. څنګه یې؟ ښه شات مبارک، ښه دی؟ وخت ښه تېرېږي؟ شپې ورځې ښې دي؟ حاجي صاحب راوتلي وو خپرونه ده، خلک څه غواړي؟ د اسلامي امارت په حاکمیت سره الحمدلله د ترافیکي پیښو او نورو بېنظمیو د مخنیوي په پار باندې دا د سړک د پراخوالي په موخه باندې دغه کړنه ترسره شوه. څومره په دغه چاره باندې خوشحاله وئ چې د سړک ازادۍ دغه سیستم هغه دی جوړېږي، په دې باندې څومره خوښ یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ډېر خوښ یم چې موږ خو دا ځای نه شاته کړو، تاوان نه مو کړو، شاته شو. اوس دومره ده چې اوس دا نالۍ اوبه ډب شي، نالۍ ډکې دي، دا اوبه سړک ته راوخیږي، دوکانونو مخ ته هم راوخیږي، مخکې م ټولې ورانې جاړې پرتې دي. نو اوس موږ په دې خوښ یو چې دغه ځای جوړ شي، زموږ مخې پراخه شي او ګاډي هم ازاد شي، موږ هم ازاد شو، مخکې م دا اوبو ډب هم ازاد شي، دا نالۍ صفا شي. نو دا غاړې ټولې ورانې جاړې پرتې دي. هغه موږ لا کوم مشتری اندازې هغې هم د پښو او خښتو کې ګټې ورڅ پراته دي، دغه ټولې پښو سره لګېږي، هغه خو اران هم راولېږي، اوبو ډنډ شي، دوکانونو ته هم څوک نه راخېږي. شړ ناست دي، سهار تر ماښامه ناست دي، اوبه راته مخې ته ډنډ ولاړ دي. نو دغه شی دی صاحب، نو که اوس دغه جوړ شي نو ډېره به ښه. تاسې خو به په سر کې په دې باندې لږ خامخا ستومانه شوي وئ، زیانمن شوي به وئ چې دوکانونه هم څه ناڅه شاته ویوړل. غوښتنه هم دا وکړه چې که دغه چاره اوس د سمون طرف ته لاړه شي، دا به زموږ او د ستونزې به ورسره راکمې شي. دا راته ووایه چې وړاندې به خلک راتلل، د ترافیکو څه ګڼه ګوڼه به وه، اوس به دغه ګڼه ګوڼه څه کمه شي که څنګه؟ انشاءالله ولې چې دا جوړه شي ولې نه کمیږي، پیادهرو خلاص شي، آزاد شي، ګاړو مخه خلاصه شي، زموږ مخې به خلاص شي، موږ ته به مشکل نه وي، خلکو عوامو ته به مشکل نه وي، ترافیکو ته به مشکل نه وي، ټولو مخه به ازاده چې جوړه شي، دا ډېرې پرتې دي، خاورې صفا شي، پیادهرو پوخ شي، نو ډېره به ښه شي. نرخ نوا کې خرڅلاو کې به هم دغه راشي، وره مشتری موږ ته راشي، ګاهک ودرېږي، هغه د لارې بندي، ترافیک راشي، موټر نه پرېږدي، موږ مال کوزو دوکان ته، هغه راله نه پرېږدي. نو موږ حیران شو چې اوس موږ موټر چېرته بوځو، کوم بله لاړ شو. زما نوم حیات الله دی او دلته د سیخ کاروبار کوو په کونړ ولایت کې، او د سړک په دې نوي ګام او په دې نوي کار باندې موږ الحمدلله ډېر خوشحاله یو. د حکومت نه هیله مني چې نوي نور کارونه وشي، کونړ ته ډېر پراختیا وشي، اقتصادي پروژې، تعمیراتي کارونه، نور ډېر څه مشکلات دي، هغه د حکومت نه غواړو چې دا حل شي. او د سړک په دې نوي ګام باندې موږ ډېر خوشحاله یو الحمدلله. خپله دا ساحه چې ده زموږ دا مو د ښه په خوشحالۍ پرېښې ده، او نورو خلکو نه هم دا غوښتنه کوو چې د کوم ځای باندې سړک نقشې باید خپل کارونه، خپل کورونه، کمې ساحې بوټي موټي دا ټول شاته کړي، خپل ساحه سړک ته خوشي کړي. زما نوم حمزه دی، د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د لر کلي اوسېدونکی یم. څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې کونړ ولایت د ځمکې د نګاه نه ډېر یو غریب ولایت دی، او په تېرو نظامونو کې داسې کارونه نه دي شوي چې د ولس په ګټه دي. نو الحمدلله اسلامي امارت هغه کارونو ته توجه او پام وکړو، هغه کارونه یې دلته وکړل په هر ولایت کې، چې د هغې نه یو کار د سړکونو او د پیادهروونو پراخول دي. ځکه د دې نه سیاست یې تېرېږي، ماشومان ته مکتبونو ته ځي، ړانده ته تېرېږي، معیوبین ته تېرېږي، همدارنګه نور ډېر مشکلات دي چې د دې لارو نه حل کېږي. په ولس چې کوم کار کېدو
هغه ولس وکړو دکانونه او مارکیټونه او هر څه چې وو هغه خپله وران کړل. اوس زمونږ د اسلامي امار نه دا غوښتنه ده چې دا سړکونه او پیادهروونه راته په ډېر یو اساسي شکل باندې روغ کړي او آباد یې کړي راته. خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو د راډیو محترم مینوالو یو ورور مې په خوا کې ولاړ دی د نظر باخلو خو دا بس ځان په سر کې راوښی. ستاسې نوم مبارک راته ووایئ. زما نوم حیات الله دی. حیات الله صاحب دلته دا سړک د پراخوالي چاره دا ترسره شوه په دغه کړنه څومره خوښ وئ تاسې؟ حاجي صاحب د کومه کړنه چې سر ته ورسېده ده زموږ په دې کونړ ولایت یعنې اسداباد ښار کې موږ ته یې ډېر زیانونه واړول موږ دوکاندارانو ته. دغه ساحې راته ورانې کړلې دوکانونه یې راله ووهل برانډې هم ضایع شولې خو بېرته یې کومه دغه سر ته ونه رسېده کومه پروسه چې یعنې په دې باندې اقدام وکړي او پخې کړي موږ یې د سختو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کړي. دا شی خو وشو چې سړک پراخه شو دا ګوره دا 2 متره سړک و دا دی اوس به انشاءالله چې 3 متره نور سره ملګری شي 10 متره سړک کېږي آینده هغه ستونزه به تر ډېره هواره شي. په دغه چاره څومره خوښې دا خو چې اوس دغه د سمون لاره هغه دی انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې د کېدو والا ده. غوښتنه به څه وشي؟ انشاءالله زموږ غوښتنه دا ده چې دا کومه کړنې ترسره شولې دا باید پخې کړي دا ساحې او یعنې په سړک باندې رش کم شي دغه پیاده لارې برابر شي د موټرو او د عوامو تګ راتګ په دغه پیاده روونو شي او موټرې چې کومې دي په دې لار باندې ازاد دي او رش کم شي نو زموږ دپاره دغه ډېره فایده ده. د اوبو د کانال په تړاو که راته ووایي چې دا اوبه اوس روانې دي دا کوم ځای ته وځي او آینده کې به مو ورسره څه غوښتنه وي دا څه چل ورسره وشي؟ د اوبو د کانال په رابطه مو دا خو زموږ دپاره ډېره ښه زمینه برابر ده چې زموږ د دوکانونو مخې ته دي بل دا چې دا د ودې نه د پټو استفاده هم کېږي چې خلک یې پټو تاړئ او دا کانال باید پټ نه شي د دې دغه وشي دا ډک نه شي د دې د سر دپاره یو څه زمینه برابر شي چې د همدغه شانې کې پوخ وځي او دا اوبه پاکې او صفا یو ځای ساحې ته وځي. نوم مې الهام الدین دی د شریعت پوهنځي محصل یم د نارنج ولسوالۍ اوسېدونکی یم. باید دا سړک پراخه کړي او دا د حکومت نه موږ غوښتنه کوو چې سړک پراخ کړي ځکه ولس هغه کوم کار چې په ولس باندې کوي د هغې په ښه طریقه سره وکړي یعنې داسې نه مکیاب کې ونه کړه هر سړی خپل کور یې وران کړو بوټي چپه کړو دوکان یې وران کړه بازارونه خراب شو باید دا اوس جوړ کړي که نه حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې د بېرته دا کار ترسره کړي. پیدارو چې دی دا جوړ کړي د محصلین چې دی کې نور عوام خلک ګرځي په دې لاره باندې ځي دا پیدارو ته باید صحیح پاملرنه وشي. نوم مې رفیق تالاش دی کونړ ولایت اوسېدونکی یم. موږ د پیدامې رئیس نه ډېر خوشحاله یو په دې خاطر کې چې دا پیداروي جوړې کړي او پیداروي موږ ته جوړه په دې خاطر چې په دغه سړکونو کې به ډېرې ټکرې کېدلې ډېرو ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړه او موږ د اسلامي امارات نه ډېر خوشحاله یو چې دغه کار یې وکړه. خو اوس ضرورت دې ته دی چې دغه سړک کې نور کار هم وکړي په بازار کې نورې لاسته راوړنې راوړي دغه پیدارو جوړ کړي ښایسته په ډول اساس کې زموږ د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده. ډېرو قدرمنو کتونکو د راډیو محترم مینوالو د اسداباد په ښار کې یو تن ورور سره ولاړ یو چې د سړک د پراخوالي په دغه چاره دی څومره خوښ دی او د ده به څه غوښتنه وي په سر کې به دا موږ او تاسو ته ځان راوښیي. نوم دې راته واخله وروره. زما نوم محب الرحمن د قاضي فضل الرحمن زوی د کیرالې کلي اوسېدونکی. محب الرحمن صاحب د اسلامي امارت نه وړاندې د سړک د پراخوالي کومه کړنه نه وه ترسره شوې څومره مشکلات وو په هغه وخت کې؟ ډېر زیات مشکلات یو خو دا سړک چې دی دا پیداروي نه او که زنانه به تله او که انسان به تو نارینه به تو په دې سړک باندې به تو د هغې د وهلو د موټر د خانه ډېر امکانات یې وو چې ووهل شي او زخمي شي. ډېر ماشومان موږ په خپل لاسونو باندې بولې شفخانو ته او هغې ته هم تداوي کړې ده بیا به موټران والا اوس هم په جنجال باندې. اوس امارت اسلامي موږ ته دا نه دي ویلي چې تاسو دا پراخه کړئ محض یو نښه کړې وه د هغې نښې نه وروسته موږ په خپل سر باندې رالګېدلي او چې زموږ د لاسونه کېده برنډې مو ورانې کړې هغه ځای کې چې موږ سامانونه ایښي د دوکانونو هغه مو وران کړه او اوس کور ته موټر هم نشو کولی او هغه د موټر کور ته چې کوم د ګیټ موږ یو دغه جوړه کړې وه هغه مو رانه کړه او اوس هم موټر تاسو یې ګورئ دلته په نور باندې ولاړ دي نو که څومره هم زر وشي د خلکو ته په سهولت وي. تاسې دا د ګیټ د دورانۍ یادونه مو کړه څنګه هم دا لښتي تېر شوي دي دغه اوبه روانې دي ډېر ځایونه پکې موږ داسې ولیدي چې د اوبو ډنډونه هم پکې جوړ شوي وړاندې دغه د اوبو کانال برابر اوبه پکې تللي که څنګه؟
دا اوبه خو منظم روانې دي همداسې مخکې نه خو د یو لښتي نه بل لښتي ته اوس هغه جاري لښتی دی دغه پرځن دغه ځای کې بلاک دی دا یې د دې دپاره ورکړی و چې کله اوبو ته ضرورت پیدا کېږي یا څوک پاشي کوي چې دا لاړ شي یا د باران اوبه د سړک نه ورشي او دا ډنډونه چې دي دا اوس د دې ورانولو سره پیدا شوي. زما نوم شاکر الله دی د کونړ اوسېدونکی یم. د ولس چې حکومت دولت څه غوښتنه کړې وه ولس باندې کومه دغه وه هغه دندې ترسره کړله. ولس د دوکانونو برنډې د هر څه ختم کړله هر څه وشولو خو اوس زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده باید چې کوم کارونه په دولت باندې کېږي دا زر تر زره ده کې ځکه د انسانانو نه ګاډې ډېر د ګاډ له انسانان ډېر دي نو یو مشکلات ډېر زیات دي عوامو ته ډېر مشکلات دي ځکه دلته ټول وګورئ هر ځای پاڼ دغه د کنډو کپلې ډېرې زیاتې دي باید د دې اواري راولي نو دا به ښه کار وکړي. خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو مینوالو د اسداباد په ښار کې یو ورور چې په څنګ کې مې ولاړ دی د ده نه دا نظر اخلو چې د سړک په پراخوالي په دغه کړنه باندې څومره راضي دی څومره خوښ دی د ده نه وړاندې دغه چار ترسره شوی دی په باندې که نه دا لومړی ځل دی. وروره نوم دې راته واخله. زما نوم شیرولي دی. شیرولي خانه دا راته ووایه چې د دې وړاندې خو پیادهروونه نه وو څومره مشکل وو؟ ګوره مخکې خو په جمهوریت کې دا پیادهروونه نه وو اوس امارت اسلامي چې راغلی نو پیادهروونه جوړ کړو کله غاړې څنډې په ووهله راووهلې اوس دولت له پکار دی چې دا پیادهروونه جوړ کړي د دوکاندارانو مخې نه کوم سامانونه چې باید چې هغه پورته شي هر دوکان مخې ته موټرسایکل ولاړ دی رړې ولاړه ده سبزي راایستلې ده په سړک کې خوستې ده باید حکومت نه موږ دا خواهش کوو پیادهروونه ورانې کړل خو اوس باید چې جوړ کړي موږ له پیادهروونه جوړ کړي زنانه دې راځي ماشومان دې راځي اوس هم په سړک خلک روان دي دا نالۍ جوړې کړلې نالۍ بې ته حکومت له پکار دي دا نالۍ جوړې کړي سړکونو په غاړو باندې. زما نوم سمیع الله شیرزاد دی او د ننګرهار اوسېدونکی یم دلته په کونړ ولایت کې د خیاطۍ دکان لرم. موږ د امارت اسلامي نه ډېر زیات خوشحاله وو بالخصوص د رئیس د فیضامې نه معاذ مولي صاحب نه نو دی ډېر ښه کار وکړو بلکې دې سره چې کوم دی د سړکونو د بازارونو ښکلا راوستله او دا زموږ دپاره او د ټول ولس او د افغانانو دپاره فایدهمند کار او موږ د دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو خو اوس دغه کې دپاره چې کوم دی زموږ د کونړ خلکو بالخصوص ټول افغانانو ډېره قرباني ورکړه چې خپل دوکانونه وران کړل خپل کورونه وران کړل ډېر تاوانونه خلکو ته ور واوښتله خو هغې له امارت له انکار ونه کړو په خاطر د دې چې دا د وطن خدمت وی که خو اوس موږ د امارت اسلامي نه دا غوښتنه کوو چې دغه کارونه تاسو وکړل موږ خو ډېر خوشحاله یو او یا مثال په تور د خلکو قرباني وکړله دا هم یو ښه کار و خو اوس دا بازار ټول لوړ او جوړ دی په دغه سړکونو باندې چې کوم دی ړانده هم تېرېږي زنانه ماشومان هم روان وي او دغې له ډېر زیات مشکل دی اگر چې سړک پراخه شو خو لکه هغه مشکل امق حساب دی لکه مخکې چې څنګه وو ځکه چې لوړه جوړه پکې ده نو موږ د امارت اسلامي نه دا غوښتنه کوو چې موږ له دغه سړکونه او دا لارې پیدارو بیرته جوړ کړي او نو موږ به هم ترې خوشحاله یو ټول ولس به هم خوشحاله ځکه چې هر چا خپل تاوان او تکلیف تېر کړ نو دغه خپل تکلیف او د هغې کومه ثمره چې ورته میلو شي نو ډېر به خوشحاله شي. قدرمنو کتونکو یو موټروان ورور چې نوم به موږ ته راوښی او بیا به ده نه وپوښتو چې دا کوم لاین چلی نوم دې راته واخله وروره. نوم یې محترمه خیر ستاسو سړي مو چې په خیر راغلی زما نوم امان الله دی ولسوالي شیګل پولته شیګل درې یم وروره موږ د امارت اسلامي نه مننه کوو چې په عوامو باندې خپل دوکانونه او دیوالونه شاته کړه خو اوس هم موږ ته مشکلات شته دی چې ودرېږو دویم ګاډی زموږ سره نه پاسېږي د هغې مشکل په خاطر باندې ترافیکو موږ سره لانجوي د حکومت په خان هم لانجوي عوام خپل حق خپل سر ته ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده چې اوس دا پیادهروونه جوړ کړي او ولس ته مطلب سهولت پیدا شي دا نه چې دغه چاره چې ترسره شي دا څومره دا 3 متره تقریبا د دې سړک سره وصل کېږي څومره به ستاسې هغه ستونزه پیاواره شي که څنګه؟ یاره څه ګزارې والا به شي نو ځکه چې دغه کوم سټورونه چې دي د راوتي چغان طرف ته او دغې ته چې موږ ودرېږو بیا دویم ګاډی درېیم ګاډی دغه پاس کېدو خو مشکله دي رشکي دي هغه ځان نه سوا شوي دي موږ ته مشکلات بیخي ډېر دي ګزارې والا به شي نو داسې عام مشکلات نه کېږي چې دا حل شي. خو شکر الحمدلله امارت اوس هم یو کار وکړو هغه پیادهروونه چې مثال مخکې خلکو نیولي وو چا پکې دوکانونه جوړ کړل چا پکې اټیګانې جوړې کړلې هغې وران کړله
او د کونړ د ولایت والي صاحب هغې ته یو کمیسیون ټاکلی دی چې د کمیسیون په سر کې د پیدامې رئیس دی او ډېر وخت خو شو خلکو خپل دوکانونه هم خراب کړل هغه غوټې هم درې کړلې حتی شاروار صاحب ته د الله پاک وکړي هغه کومه واړه واړه غرفې چې جوړې کړي وو هغه هم د دې ساحې نه درې کړلې خو تر نن تاریخه پورې موږ هغه څرک ونه لیده چې مثال دا پیاده رو جوړ شي پیاده روونه د کونړ داسې پیاده روونه دي چې یو 2 متره جګ جوړ شوی دی یو 15 متره ښکته دی نو باید چې مثال دغه کم پیاده روونه چې جوړیږي دا د مثال د څلورمې ناحیې نه نیولې تر څاګې پورې باید دا ټول یو لوی ولي یوازې دا نه چې مثال په چغسره کې دا کار وشي او نور کې ونه شي بیا بالخصوصا د پیدامې د رئیس نه مې دغه د ورورۍ خواهش ده چې دا د کمیسیون په سر کې دی په دې کار باندې نظر شروع وکړي چې د خلکو مشکل دغه حل شي اوس ورور هغه ریړې درې کړلې اوس په سوونو باندې د هندوانو ګاډي را روان دي د خټکو ګاډي را روان دي هغه کوم پیاده رو چې خلکو ته خلاص شوي هغه اوس په هندوانو باندې نیول شوی دی نو د شاروار صاحب نه مې خواهش دا دی چې وروره د دوسرکۍ نه نیولې تر د چینار ډبې پورې چې په هر ځای کې نه کې ګاډی هندوانه خرڅوي خټکی خرڅوي دغه ځای کې نه وباسي